دا په اضافي د چینرګي چینه ده مرکزي دا اوبه او هغلته یو غټ ډنډ جوړ کړی بیا دا د کلي خلک بیا نو په وار باندې دا اوبه چې دي دا په وار باندې خپلو پټیو ته پرېږدي او خپل پټي ورباندې اوبه کوي هغه ورته دغه جوړ کړی دی یو ورخ دی چې کله دا خره ډک شي یو لاندې دی یو پاس نو بس بیا په هماغې لارې باندې اوبه هغه ته پرېږدي پټیو ته